دا د پاکستان ګلګت بلتستان سیمه ده. دلته 15 داسې غرونه هم دي چې ویل کېږي شاوخوا 8000 میټره دنګ دي. ګلګت بلتستان ته هر کال په میلیونونو پاکستانی او بهر ملکي سیلانیان ورځي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې د سیلګرو د ورتګ له وجې هلته اوس ځای په ځای خځلې لیدل کېږي. पिछले 3 साल से सर यहाँ पर टूरिस्ट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया गवर्नमेंट की कोशिशों से प्रमोट د حکومت د هڅو له وجې په تیرو 3 کلونو کې سیلګري زیاته شوې ده خو دلته له حکومت سره داسې کومه اداره نشته چې سیلګر خځلي وغورځوي هغه راغونډې کړي. سرینا یو ډله جوړه کړې ده چې هغوی دا کچرې راغونډوي او بیا یې په لرې پرتو سیمو کې تر سوځولو وروسته پرې خاورې واچوي. उसको वहाँ पे जलाए जाते हैं. इसके बाद इसके ऊपर मिट्टी डालकर इसको ख़त्म किया जाता है. فوربس مجلې په 2019 کال کې پاکستان هم د تر ټولو ښکلو ځایونو په فهرست کې شامل کړی و. د پاکستان حکومتي شمیرو له مخې د تیر کال په لومړیو 2.5 میاشتو کې د کورونا وایرس وبا په نتیجه کې د بندیزونو باوجود هم ګلګت بلتستان ته شاوخوا 1 میلیون سیلګر ورغلي وو. اټکل کېږي چې تیر کال د سیمې ته د پاکستان له بېلابېلو برخو او نورو هیوادونو څخه نږدې 3 میلیونه سیلګر ورغلي دي. इससे यहाँ की जो नेचर जो एनवायरनमेंट उस पर बुरी तरह यहाँ के जो नेचर د خزلو لوجې پر قدرتي ماحول اثر پرېوځي. د حکومت لاړخه داسې کوم نظام نه دی جوړ شوی چې دلته د سیلګرو راوستو پس دې ته وګوري چې باید قدرتي ماحول خوندي کړي او هغه په خپل رښتینی حالت کې پاتې کړي. دلته هوټلونه زیاتیږي، سیلګر زیات راځي، نو هغوی خپلې خزلې بهر غورځوي چې له وجې ماحولیاتو ته زیان رسي. فضاؤं में डंप कर रहे जो यहाँ की एनवायरनमेंट को बुरी तरह नुकसान पहुँचा रहा है. د ګلګت بلتستان صوبایي حکومت د 2019 کال په ریپورت کې ویلي چې د صوبې ته له وړاندې نه د آبوهوا بدلون له وجې ډېر زیان رسېدلی دی او د خلکو ژوند هم ورسره متاثره شوی.